د مزار شریف ښاروالۍ د اتمې ناحیې آمر ملا شمس الرحمن شعیب وایي د غوره ښاري خدمتونو او د خرابې هوا د مخنیوي په موخه د یادې ناحیې څخه 400 موټره کثافات راټول او له ښار څخه بهر انتقال کړي. با همکاری وکیل صاحبه گذر و دیگه با همکار امارت تنظیف ما تقریبا 400 موتر کثافت 20 ساله را ما از اینجا انتقال دادیم، دور از شهر انداختیم و در جای آن که تقریبا 2000 اسلحه نهال ما کشت کردیم و دیگه که کشت غرس نهال فعلا هم جریان داره. ښاغلي شعیب زیاته کړه چې په نظر کې لري چې د کال تر پایه به د دې سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ له 3000 څخه تر 4000 نیالګي د اتمې ناحیې اړوند سیمه کې کینوي. در ساحت ناحیه 8 ما پلان داریم تقریبا 3000 یا 4000 نهال کشت بکنیم تا حمله. بلخوا بیا د اتمې ناحیې اوسیدونکو د مزار شریف ښاروالۍ له دغه نیک اقدام څخه هرکلی کوي او د نیالګیو په ساتنه او پالنه کې خپل مسئولیت ادا کولو ډاډ ورکوي. نهالشانی رو در ساحه ما آغاز کردن، خیر ببینن، خداوند اینا رو موفق داشته باشه. به می شکل مردم هم توجهش میخواهیم که د آبیاری و حفظ و نگهداشت نهال ها و به ثمر رساندنشان توجه جدی داشته باشند. در دو محل، یکی اینجا و یکی کثافاتی که در روی سرک عمومی سیدآباد بود اونجا، دو قسمت ما نیالګي کشت کړي. د یادونې ده چې سږ کال به په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلینو په هدایت 1 میلیون نیالګي کینول شي.